هغوی خپل پوځي بریا درلودله، خو اصلي لامل دا و چې د مغولانو ټول واکمني په نړېدو کې وه. که تاریخ ته وګورو، د مرهټانو ځینې پښې لکه سندیان، لکه کایګوار او د هولکر قوم، دوی په بیلابیلو وختونو کې له انګریزانو سره تړونونه کړي دي او هغوی سره یې لاسونه یو کړي دي. او په پای کې که دې ته راشم چې احمدشاه ابدالي یو یرغلګر و که نه، نو که د یرغل تعریف داسې وکړو چې د ملکیتونو نیول، ورانول او داسې نور، نو ځینې مشخصې پیښې شوي دي. د امرتسر پیښه د بیلګې په توګه هلته دغه چاره ترسره شوه. نو که د یرغل تعریف دا وي داسې شوي دي، نو بیا بل اړخ ته خو د هند ځینې اوسېدونکو د هغه د راتګ هرکلی هم کړی. نو دا دواړه چې بیا وورځوو، نو دلته یو ډول مخشوشتیا رامنځته کیږي. نو داسې ویلی شو چې دلته یو څرګند او سپین ځواب نشته. دویم غږ د منوهر سنگ بترا دی چې هغه په خپله په پښتو ژبه غږیږي او د ده نه هم پوښتل شوي و چې خپل نظر د دغه جګړې په باره کې ووایي. راځئ چې وایو. حقیقت دا دی چې په هند کې د مغلو حکومت چې و هغه ډېر کمزوری و او هغوی عیش پرستان ډېر زیات وو. او دلته ټول خلک چې دی هندوان یا مسلمانان څوک چې وو، هغه د مغلو د حکومت سره خوښ نه وو. هغه وخت هغه مغلانی بیگم خبره تاسو چې کړې ده، هغه هم ډېره عیش پرسته وه. او د دې د عیش پرستۍ په هغه خپګان کې دا ډېرې خبرې دلته وشوې. دلته خلکو احمدشاه بابا ته لیکونه استول چې هغه د راشي او د دغو خلکو سرکوبي وکړي چې د دوی ظلمونه چې دوی په ځان زغمل د هغو څخه خلاص شي. او مرهټه چې دي د دوی دښمني هغه د ټولو هغو خلکو سره وه چې د دوی د حکومت په ضد او هغه بالاجی راو چې یو هغه پیشوا و، هغه هم ډېر کوشش وکړ چې د ټول هند باندې چې قبضه وساتي. لیکن زما دا ذاتی او شخصي نظریه دا ده چې احمدشاه بابا یوازې د هندوانو د مرستې دپاره دلته نه راغلی. هر څوک هغه وخت په هغه دوره کې په دې باندې اړو چې خپل حکومت چې دی نور زیات تقویه وکړي د دی او زیاته خاوره زیاته خاوره چې هغه ونیسي. او احمدشاه بابا هم د دې دپاره دلته راغلی و. په دې کې بیخي شک نشته، ځکه چې کابل او پیښور او داسې ځایونه چې دي ډېر وړوکي ځایونه دي او هند ډېر لوی او ارته هېواد دی. هر چا دا کوشش کاوه. د ده څخه مخکې د ایران پاچا نادر شاه هم کوشش وکړ چې هند تر خپل لاندې راولي او په هند باندې یې بریدونه کړي او د دې ځای څخه ډېر مال او اسباب هم د ځان سره وړلی او د طاووس تخت چې دی په سره کلا کې هغه هم د ځان سره وړی. او تر ټولو نه زیاته خبره چې د سکھانو په زړه کې د دوی په ذهن کې دا ده چې احمدشاه بابا د امرتسر ګولډن ټیمپل چې تر ټولو نه مقدسه ګردواره ده سکھانو، هلته هغه تالا کړه بیخي، ځکه چې د سکھانو له لاسه هغه ډېر په تنګ و او هغه غوښتل ټولو غوښتل چې که دغه ګردواره چې ده هغه د سرو زرو هغه مندر چې ورته ویل کېږي هغه چې د نیستو محدود شي، ځکه چې سکھان هلته راټول کېدل هر وخت چې دوی باندې کوم مشکل چې راغی او دوی په دغه مندر کې راټول کېدل او هلته یې فیصلې وکړې، هغه چې عہدنامې د خپل ځان دپاره وکړلې، نو د هغه د نیستو نابود کولو دپاره د ټولو نظرونه وو
نورو مغلانو هم ډېر دا کارونه کړي او هغه تالاب چې دی هغه د وینو سره او د مړ شوو هغه د شیانو سره چې هغه ډک کړی و او سیکھانو ډېر کوششونه وکړل چې هغه تالاب چې دی بیخي پاک کړي لاکن سیکھانو سره چې جګړې وشوې یوه ډېره لویه هلته پیښه وشوه چې په سیکھانو کې یعنی سیکھانو په مذهب کې او په تاریخ کې هغه بڑا گھلوکارا نومیږي گھلوکارا چې قتل عام نومیږي هغه وخت وایي چې د سیکھانو شمیره یوازې 80 زره وه او په هغه شخړه کې 10 تنه کم تر کمه 10 تنه سیکھان چې دي هغه د احمد شاه د ځواکونو له لاسه هغوی چې دي ووژل شول او په هغو کې یوازې ځوانان نه وو لیکن ما مخکې چې تاسو خبرې ته ویلې هغه د سیکھانو په ذهن کې دي هغه په جذباتي ډول او احساساتي ډول دوی داسې خبرې کوي لیکن په بل ډول چې نظر واچوو موږ ویلی شو چې احمد شاه د افغانانو دپاره ډېر څه وکړل هغه د ډېر وړوکې زلمیتوب څخه چې 1949 عیسوي کال کې چې هغه چې دا رهنمایي د افغانانو په غاړه واخیسته د هغه راهیسې ډېر کوششونه یې وکړل چې په هند باندې حمله وکړي او هرات چې دی هغه د ځان سره ساتي او د ایران ځینې برخې هم هغه تر خپل لاس لاندې راوستلې او یو وخت د په دوره کې د مسلمانانو حکومت په نړۍ کې زما باقیده تر ټولو نه زیاده پراخ چې و هغه د احمد شاه بابا و دا خبرې چې دي د هندیانو په ذهن کې تر اوسه پورې پرتې دي لیکن کې هغه دا ګردواره چې دا په امرتسر کې هغه تعالی نه وای کړی نو د دوی یعنی د سیکھانو او د هندیانو هغه چې نفسیاتی چې هغه دوی افکار لري هغه بل ډول شوی وای منوهر سنگ بترا د دوی د کوروداني البته یوه مهمه موضوع ته پام وکړ د زموږ دوستانو باندې ګولډن ټمپل یا زرین معبد نوم اوریدلی چې د اندرا ګاندي په وخت کې هم هغه باندې برید وشو ډیر کسان وایي چې د اندرا ګاندي د وژل کېدو یو علت هم په معبد باندې برید و فکر کوم چې یعنی که د احمد شاه بابا جګړې ته د مرهټانو سره او په هند باندې په مجموع کې د هندیانو له نظره وګوري عادلانه ده چې هغوی دوی ته داسې قضاوت وکړي چې یو څوک راغلی و چې زموږ خاوره یې لوټله مګر که تاسو په دواړو قضاوتونو کې وګورئ یعنی په عیني ډول هغوی د هغه وخت شرایطو ته په پام سره د احمد شاه بابا ورتګ عیني ارزوي یا وایي چې یوه اړتیا وه ځکه چې یو چا غوښتل چې دی راشي او د ایډیا او نظر یې هم دا و چې له مسلمانانو سره مرسته وشي اوس به له حقوقي پلوه که ستاسې اجازه وي روستار ترکه صاحب فرانسې نه رابلل شوی استاد روستار ترکه له دوی نه هیله کوو په دې وغږېږي چې له حقوقي پلوه دغسې جګړې په هغه وخت کې او یا که د اوس زمانې له حقوقو سره دغه کوي وګوري راته ووایي چې څومره پر ځای وي استاد روستار ترکه زه لومړی د غونډې د تنظیم کوونکو نه چې په دې بریالی شوی چې د افغانستان د ملي تاریخ یو مهم مقطع په اړه د افغانانو ترمنځ تبادل نظر زمینه برابره کړي ډېره مننه کوم په هند کې د احمد شاه بابا نظامی فتوحات او د جګړې اصول
احمد شاه ابدالي د شپږویشت کلنۍ سلطنت په بهیر کې په هند او پارس باندې 9 ځله یرغلونه وکړل. په دغه جګړو کې زیاتې سیمې لاندې باندې شوې. د متقاسمو ډلو نه په زرګونو انسانانو ژوند بې برخې او وژل شول. خو معاصر افغانستان وتوانید چې د جګړې د اور نه سر راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او جګړې پلوند د یو مسؤول زبر ځواک په حیث ور وپېژندل شي. په اوسني بحث کې د دغه سوال د ځواب په لټه کېږو چې په جنګ او په ځانګړې توګه د پانیپت په جګړه کې د دشمن سره د اعلیحضرت احمدشاه چلند کوم اخلاقي، مذهبي یا حقوقي معیارونو سره برابر وو او که نه. د 18 پیړۍ په نیمایي کې کله چې احمدشاه ابدالي د نوي افغانستان ډبره کېښودله، د نړۍ په کچه د جګړې د تنظیم په مقصد مدونو نړیوالو قوانینو موجود نه و. جګړه د مذهب، اخلاق او بشري ترحم د حکومتونو په واسطه تنظیم کېدل. خو د لسګونو پیړیو مخکې ځینې پادشاهانو د فرمانونو د صادرولو په بنسټ د جګړې د انساني کېدو په مقصد اوچت ګامونه پورته کړي وو. په دغه برخه کې د مورابي نامتو قانون د یادولو اول دی. مورابي د بابل پادشاه و. د میلاد نه 2000 کاله مخکې یو قانون نافذ کړ چې 21 حکمونه درلودل. د مورابي د قانون ځینې مادې جګړې حقونو ته ځانګړې شوې وو. د نړۍ په کچه د مازادو د حقوقي تنظیم په مقصد لومړی وار د 19 پیړۍ په منځ کې کنوانسیونونه مطرح شول. په 1862 میلادي کال د پاریس اعلامیه سمندري جګړې ته ځانګړې شوه. ورپسې درې نورو کنوانسیونونه لاسلیک شول چې په مجموع کې هغه څه مطرح کړل چې وروسته د جګړې په ساحه کې بشري حقونه نوم ورباندې کېښودل شو. په 1862 میلادي کال آنری دونانت د نړیوال سره صلیب د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړه. په 1860 میلادي کال د ژنیف کنوانسیون د جګړې په ساحه کې د ژوبلو، ناروغانو او طبي پرسونل په وړاندې د چلند په اړوند لاسلیک شو. د جګړې په ترڅ کې د حقونو د حقونو رعایت په اړه د اسلام مقدس دین ګڼ شمېر احکام لري چې مسلمانو هیوادونو د پاچاهانو په چال چلند باندې تاثیر اچولی ده. قرآن د جګړې الخونو ته دا حق نه دی ورکړی چې د بلې لورې مسمنې ونې پرې کرهنه ورانه او د اوبو چینې مسموم کړي. اسلام همدغه راز د دشمن د بدن د غلیو غسول په کلکه منع کړې ده. جګړه په افغاني ټولنه کې قاعده او سوله استثناء شمیرل کېږي. افغاني ټولنه د خشونت او جګړې د پروسې په ترڅ کې شکل موندلی ده. ټولنیز ثبات د مقابله او تکرونو محصول دی. په افغاني دودیزه ټولنه کې د اوږدمهال خصومت د شتوالي له کبله د قبایلي او قومي جګړو د اصولي کېدو په اړه د پښتونولۍ په دودیزه قاموس کې ګڼ شمېر احکام وجود لري. په 18 پیړۍ کې د افغاني سلاطون جنګي ستراتیژي د دین او ټولنیزو تعاملاتو یعنی پښتونولۍ په واسطه تنظیم کېدل.